هرات کې خلک د کاري فرصتونو د نشتوالي او بیکارۍ څخه په دې ولایت کې کړېږي. د هرات ولایت دا اوسیدونکي وایي چې د کاري فرصتونو د نشتوالي او بیکارۍ له کبله لوږه، بېوزلي او غریبۍ تر بل هر مهال ځپلي دي. دوی د حکومت او اړوندو چارواکو څخه د کاري فرصتونو او زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د هرات ولایتي شورا هم ورته اندېښنه لري، خو لامل یې وچکالي او په هېواد کې د ناامنیو ډېروالی یادوي. په همدې حال کې د هرات سیمه ییزه اداره بیا وایي هڅه کوي چې د خصوصي سکتور په همکارۍ خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي او د بیکارۍ او بېوزلۍ مخه تر یو بریده ونیسي. په هیواد کې بیکاري، فساد، وچکالي، د کاري فرصتونو نشتون او د اوږدمهاله ټولګټو پروژو کموالی هغه ننګونې دي چې د خلکو د لوږې او بېوزلۍ د زیاتوالي لامل سوي او آن چې تر 50 سلنو زیات خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. هرات ولایت چې د هیواد له ګڼ میشتو ولایتونو څخه او د هیواد اقتصادي قطب یادیږي، اوسیدونکي آن ډیری ځوانان د بیکارۍ او شغلي فرصتونو د نشتوالي څخه سر ټکوي او غوښتنه کوي چې حکومت او اړوند چارواکي د کار زمینه ورته برابر کړي. رای ما از شما خواهش میکنم 1000 روپیه چیزی نیه، خرج از این بابا به طول ما 1000 روپیه الی 1.5 روپیه یک جای درست کنم به اینا، عدد مقبول اینا مقبول جمع. تقاضا دارم از دولت که زمینه کار فراهم شه، نه تنها دولت سود میکنه کشور پیشرفت میکنه بلکه مردم هم مصروف کار میشن و از دربدری و په همدې حال کې د هرات ولایتي شورا غړی غلام حبیب هاشمي د ناامنیو زیاتوالی او وچکالي د خلکو د لوږې، بیکارۍ او د بېوزلۍ لاملونه یادوي او وایي چې حکومت باید د امنیت د تامین په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي ترڅو د ټولګټو پروژو په پلي کېدو سره د بېوزلۍ کړکېچ هوارولو ته لاره هواره سي. خب مشکلات و فقر و بیچارگی اولا که عامل خشکسالیه در زیاد بالای تا شما می‌بینیم از سبب خشکسالی بعضی مردم بیجا شده که بیجا شدگان به داخل ولایت ایراد داریم. موضوع دیوم بحث امنیتیه که در ولایات که چهار اطراف ولایت ایراده مثل بادغیس، خور، فرا، اونجی ناامنی، جنگ بسیار زیاده که مردم از بابت جنگ عاملی که باعث ازی شده که اونا بیجاش هم ولایت ایراد بیان. اینا عاملایی که باعث ازی شده که هم فقر بیچارگی وجود بیاره و هم مشکلات اقتصادی برای مردم رو بار بیاره. د هرات د سیمه ییزې ادارې چارواکي وایي د خصوصي سکتور په همکارۍ هڅه کوي د لوږې او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي. در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی ما تلاش جدی میکنیم تا هم از طریق دولت و هم از طریق سکتور خصوصی برای شهروندان اشتغال آفرینی بکنین. خوشبختانه در سکتور خصوصی شما شاهد جذب حدود 30,000 کارگر در شهرک صنعتی هستند و به همین پیمان حدود 2,000 تن در ادارات دولتی جذب شدند. بستای خالی به اعلان رفته. د کارپوهانو په باور فساد، په لنډمهاله اهدافو باندې ټینګار او د اوږدمهاله پراختیایي پروژو نه پلي کېدل د خلکو اقتصادي حالت ټکنی کړی او دې ستونزې د هیواد 2/3 برخه نفوس سخت ځپلی دی.